که حسین کربلا کې حبیب و زرګور ته اجازات کړی وی که نه مطامیانو ما په دغه منبر قسم دی که چون غوري زه ورته وښیم مجالس المنتظرین دا جمله لیکلې دی څه کیس نصراني پیرنګای چې کله اخري راغلو که نه حسین ته ویله مولا درې حملې مو وکړي ظالمانو نه یوه طرفه نه ماته غشې لګېږي نه توره لګېږي دا څه وجه دی حسین ورته ویله کیس ویله قربان مولا ویله مخه مخې مګاده کسې ویله هغه خیمو کې ما قدرمنه خور ویلاړه دی هغې لاسونه په دعا نیولې دي خدایه اما د حسین هورمون راغلی دی پرې امن کې وساتې چې څو پورې اما خور لاسونه په دعا نیولې دي که نه کیس وره پورې توته نزاع توره نه لګېږي ویله مولا ویله ویلې تاسو بیبیان یا راغلي دي ویله ما سکه درمنې خویان یا راغلي دي یکدم کیس وله ومانو تاته په قدرمنې بیبي قسم یې ورته ما ته دعا مه کوه چې زه زر مړ شم څنګه مسلمانان دي چې د علي قدرمنې لوڼې د کربلا ته راوستلې دي یعنی دوی بیا وره سار نه کو کربلا میدان کې که حسین خوښه نه وی که نه حسین خو پرېږده حبیب ته غشی غشو لګېدلی د ایمان کې پوه شو که دوی ټول وجودونه ایمان شي د ایمان نه ډک خلک څه کله خیمان اخري رسخطي خسته نو ګرانې قدرمنې خور سره یې خوږې خوږې خبرې کولې امامات یې بیبي ته سپارلو خورې قربان حسین وروره ټولو بیبیانو مې ډېر پام کوه خیمه وړې بلبلې مې ډېر پام کوه خورې ویله قربان حسین وروره ویله که ما خطیب ته ګورې سکینه ژړو ته ویر نه کړي خورې ویله قربان حسین وروره ویله که ما خطیب ته ګورې وړه بیبي شو دا خوږې خوږې خبرې درڅه کوي امنه تهران بیبي راغله تهران بیبي راغله ویله بادشاه ویله قربان بیبي ویله تاسې د خپلو منځو کې اخري خبرې کوئ ته روانې درته وایه د وړې وړې سیدانې د چا دې وسپارلې چې ته روانې بادشاه حسین څه ورته ویله بادشاه حسین څه ویله مغه سید میران واورېدل مغه یې ولمېستل سید میران سید څه ویله څه حسین څه ویله شربنو ته که نه مغه سید میران سید ولمېستل څه یې ورته ویله شربنو څوم د خپل بابا په سلامونه ډېر مه کوه خفګانه رضوان د ګورم سموي درته فرشونه په پاخ کې د جانانه شربنو واوره نصیحت له خپل مولانا ګیله ونه کیچونه چې زه شهید شم په مخمه ویه لاسونه پرانه کې ګریوانه ویله بادشاه چې ته شهید شي زه به بیا ګریوانه پره کوم ویله شربنو نه ویله بادشاه ویلې ویله شربنو زه یم عاشق شوی عشق منور دی د ظاهر د ظلم زور دی پروا مو نشته د حرام له پریدونه کابل ځي په زندانه شربنو زر مو که اکبر غوندې زمن وی یو علي اکبر نه شربنو زر مو که اکبر غوندې زمن وی پرته ټول بې کفن وی یو مقاسم په شانتې 1000 یارونه په دوست باندې قربان وی شربنو دین ځل به په سترګو ولیدلو خو دا نه یې پېژندلو په ذات کریم یا نشوات د جنتونه دا ښکار به ټول دوستانه لږ مینې سه یو پر یاد وکړو یا حسین مطمیانو بادشاه څه ورته ویله شربنو ویله قربان بادشاه ویله ته یو کار دې جملې واوره ویله شربنو ویله قربان بادشاه ویله تا ته حکم دا دی چې ته لاړه شه خپلې خیمې کې تیاري وکړه لږ وروسته زه زلجلانه کوزېږم ما د خلیل زلجلان خیمو ته رسي بیا خپل پلار کله کره لاړه شه مطلیانو تهران بیبي خیمې ته لاړه تیاري شروع کړله چې کله حسین خلیل زلجلان ستون شو که نه وړه بیبي ورته راووتله ټولې بیبیانې راغلې زلجلانه چارچاپېر ودرېدلې مطلیانو امنه وړې بیبي سترګې وغړولې یوې خیمې پرده اوچاته شوه دسمال ورسره
ویله